سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ بورډ د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلینډ لوبډلې کوربهتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دا لومړی ځل دی چې د روان کال سپتمبر میاشت کې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په موخه نیوزیلینډ کرکټ ملي لوبډلې کوربهتوب کوي او یا د سیالۍ د همدې میاشتې په 9مه نیټه پیلېږي چې د مهالوېش له مخه به یا د سیالۍ تر 14مې نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان او نیوزیلینډ کرکټ ملي لوبډلو تر اوسه کوم سیریز نه دی ترسره کړی. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نیوزیلینډ کوربهتوب کوي، هغه هم په ټیسټ لوبه کې. دا د افتخار ځای دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د داسې غټو لوبډلو سره لوبې ټاکي. نو انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه کال کې ډېر غټو لوبډلو سره لوبې لري. د ساوت افریقا سره هم خبرې روانې دي چې انشاءالله درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د ساوت افریقا سره هم ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال چمپیون ټرافۍ مخکې ډېرې غټې سیالۍ لري چې د نیوزیلینډ سره یوه ټیسټ لوبه کوي، داسې د ساوت افریقا سره به درې ورځنۍ لوبې ترسره کړي او داسې د زمبابوې سره هم خبرې روانې دي. د بنګلادیش سره هم ډېر غټ سیریز کوي. نو دا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر غټه خبره ده چې د چمپیون ټرافۍ مخکې داسې غټ سیریزونه وکړي. نو افغان کرکټ ملي لوبډله به په چمپیون ټرافۍ کې هم انشاءالله بیا ښې لوبې وکړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.